السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکړم چې خاص کر زه به تاسو ته وایم چې په آی پی ایل کې یو څو نوي قانونونه راوتلي دي. دغه کوم دي چې په نن ویډیو کې به زه تاسو سره واضحه کړم. بل به زه تاسو ته د افغانستان محمد نبی رحمان الله ګربز او نور احمد د دغه کرنټین هم پوره سوی د خپل ټیم سره تمرینات هم شروع کړي دي. او دغه نه علاوه به زه تاسو ته د نجیب زدران په هکله باندې یو خبر درکړم چې په ډاکا پریمیر لیګ کې د نجیب زدران د ټیم لوبه تر سره کړې وله. دغه لوبه کې نجیب څنګه بیټنګ تر سره کړ. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه شئ. نو راځم اول زه تاسو ته وایم چې د هندوستان کرکټ بورډ له طرف نه دغه آی پی ایل دلچسپه کولو لپاره یو څو نوي قانونونه دوی راباسلي دي. اولنی قانون دغه ده چې دغه 2.5 دقیقې سټریټیجیک ټایم اوټ چې و دغه 3 دقیقو ته اړولی دی، یعنې اوس به وقفه 3 دقیقې. او دې نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې دغه دواړو ټیمونو ته یعنې ریویو ورکول کیږي. دا خو زوړ قانون د ما تاسو سره مخکې هم شریک کړی و. یو پکې دغه قانون ده، یو پکې د سټریټیجیک ټایم اوټ چې کوم ده دغه 3 دقیقو ته اړولی ده. او دې نه علاوه هغه مین کاینډ رن اوټ چې کوم ده، که تاسو ته یاد سي پخوا وخت کې ارویش وین هم کړی و د افغانستان 19 کلن نړیوال جام کپ کې، هلته نور احمد هم کړی و. دغه قانوني کړی ده د آی سی سی له طرف نه هم قانوني سو، یعنې دغسې اوټ اوس د کرکټ په قانون کې سته ده. همدغه د هندوستان هم آی پی ایل کې دغسې خبر ورکړی ده چې اوس مین کاینډ رن اوټ ورته ویلل کېږي. دغه به اوس قانوني، یعنې یو بولر کولی سي چې دغسې لوبغاړی رن اوټ کړي. او دغې نه علاوه دغه بل قانون چې کوم ده، په دغه کې د یو لوبغاړی چې اوټ سي دغه نان سټرایکر بیټسمین اوس نسي کولی چې په سټرایک باندې ودرېږي. اوس چې ډایرکټ کوم لوبغاړی اوټ سو چې نوی لوبغاړی راوځي هماغه به بیټنګ ته درېږي. او دغې نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې 25% خلکو ته اجازه ورکړې ده چې دغه اولني لوبو کې صرف 25% خلک هغه واکسینیټډ چې کومي هغوی کولی چې میدان ته راسي او دغه لوبې وګوري. او بل به زه تاسو ته وایم چې هندوستان کرکټ بورډ دغه فیصله هم کړې چې کوم لوبغاړي په وجه باندې، یعنې کرونا وایرس په وجه باندې چې کومه لوبه یعنې ختمه سي، یو پوینټ به نه ورکول کیږي، بلکې دغه لوبې به دوباره ترسره کیږي. د دغې لوبو بیا نور تاریخونه ورته اعلانوي. مسخت د آی پی ایل مکمل لوبې به ترسره کیږي بغیر له باران که وسي چیرته. هغه لوبې به یو پوینټ ورکول کیږي او دې نه بغیر که لوبغاړو کې وایرس راووته هغه لوبې به دوباره ترسره کیږي. او بل په آی پی ایل کې یو دغه قانون هم ده چې دغه باونډرانې که تاسو وګورئ لیګ سایډ ته باونډري کموي، آف سایډ ته زیاتوي، سټریټ هم یعنې کموي. همدغسې د باونډري سایز د ټولو به یو قسمه سایز باونډرانې، که هغه لیګ سایډ که هغه میډ اون که هغه میډ آف، ټول سایزونه به یو قسمه او 1 میټره به وي. نو دغه یو نوي قانونونه آی پی ایل کې راوتلي و، ما وغوښتل چې زه تاسو سره شریک کړم. او دغې نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې د افغانستان محمد نبی رحمان الله ګربز او نور احمد د دغې کرنټین هم پوره سوی او خپل ټیمونو سره یوځای سوي دي. په دغه کې رشید خان هم ده، د رشید خان کرنټین هم پوره سوی ده، خو فلحال رشید خان میدان ته نه ده راوتلی ځکه رشید خان هلته نور شیانو کې مصروفه ده. خو د افغانستان محمد نبی بیا وایي چې زه ډېر خوشحاله یم چې کولکاتا نایټ رایډر سره لوبېږم او پوره کوشش به کوم چې د خپل ټیم لپاره ښه بولنګ هم ترسره کړم او ښه بیټنګ هم ترسره کړم. دې نه علاوه به زه تاسو ته د نجیب زدران په هکله باندې یو خبر درکړم چې نجیب زدران په ډاکا پریمیر لیګ کې په 2مه لوبه کې ناکامه سوی ده. نجیب زدران په 16 بالو باندې صرف 13 رنزه کړي دي چې پکې 2 سروريزې وهلي دي. حالانکه د نجیب زدران دوی ټیم خو دغه لوبه ګټلې ده، یعنې هغه بل ټیم ته 308 رنزه ټارګټ ورکړی و، هغه بل ټیم صرف 150 پورې دغه رنزونه رسولي او ټول لوبغاړي اوټ سوي دي. خو په دغه لوبه کې نجیب دومره خاص نه ده ځلېدلی، خو دغه ټیم یې 2مه لوبه بیا ګټلې ده. او دې نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې سبا ته د بنګلادیش او د ساوت افریقا 3مه 50 اوریزه لوبه هم ترسره کیدونکې ده. دغه لوبه غرمې ټایم کې 3:30 بجې د افغانستان په وخت باندې شروع کیدونکې ده. دغه یو لوبه بنګلادیش ګټلې ده او یو لوبه ساوت افریقا ګټلې ده. نو ګورو چې سبا ته کوم یو ټیم دغه 3مه او مهمه لوبه ګټي. هر یو ټیم چې دغه لوبه وګټي نو هماغه ټیم به دغه د 50 اوریزو لوبو سیریز هم وګټي. دغه نه وروسته بیا بنګلادیش ساوت افریقا سره ټیسټ لوب هم ترسره کیږي. او په اخره کې به زه تاسو ته دغه د پاکستان او د استرالیا چې کومه 3مه ټیسټ لوبه روانه ده دغه 2مه ورځ هم نن ترسره سوله چې په دغه لوبه کې به زه تاسو ته وایم استرالیا خپل اول اننګ کې 391 رنزه وکړل او ټول لوبغاړي اوټ شول. پاکستان بیا 90 رنزه کړي او یو لوبغاړی اوټ شوی ده. نو دا همداسې ماته معلومیږي چې دغه ټیسټ لوبه به هم برابره سي. نو همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.